عبدالله د سولې لاره سخته او اوږده ده. دوستم حق به له باطل نه جلا کړم. د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله وایي سولې ته د رسېدو لوی ګامونه اخیستل شوي، خو دا لاره لا سخته او اوږده ده. عبدالله دا خبرې نن په کابل کې د عبدالله علي مزاري 25م تلل مراسمو کې کړي دي او ویلي دي چې افغانستان په یوه حساسه مرحله کې دی چې ټاکنیزو درغلۍ او د سولې هڅې د دغه حساسې مرحلې لامل دی. په داسې حالت کې زموږ د ټیم موقف واضح دی، موږ له سولې ملاتړ کوو. نو موږ ویلي ټاکنیز درغلۍ نه مني او لا هم په دې دریځ ولاړ دی. دغو مراسمو ته جنرال دوستم په استولي پیغام کې ویلي چې د خلکو حق او د رایو څخه به دفاع وکړي. جنرال دوستم ویلي حق باید له باطل څخه جلا شي تر څو د افغانستان کښتۍ خپل منزل ته ورسیږي. غونډې ته په وینا کې د نجات جبهې مشر ذبیح الله مجددي بیا ویلي چې ټول لوري باید د اوسنیو شرایطو اړتیا ته په پام سره یو شي او سولې ته کار وکړي. دا په داسې حال کې چې نن په همدغو مراسمو وسلوال برید کې د عامې روغتیا د ورکړل شوي شمېر له مخې 27 تنه وژل شوي او 55 نور ژوبل شوي دي. عبدالله او نور سیاسي مشران له دغه برید څخه روغ وتلي دي. ډېره مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. کوم خوښ شوي لایک یې کړئ، کوم چینل نوی سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د